د کلات ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ولایت مقام په لارښوونه یې په کلات ښار کې د دوه طرفه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې. د کلات ښاروال وایي یاد سړک چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري نن یې د جوړېدو چارې رسما پیل شوې. نوموړی زیاتوي چې له دې سره به د ښار سړک پراخ شي، د زیاتې ترافیکي ګڼې ګوڼې او بې نظمیو مخه به هم ونیول شي. دا یو د خوشحالۍ زیری دی چې نن د دې دو طرفه سړک افتتاح وسوله. لله الحمد. دا سړک د شناک د پلس 15 کیلومتره بیا تقریبا د ښایسته پمبه پورې رسیږي. نو دا د رئیس الوزرا د خواڅه د جناب والی صاحب او معاون صاحب د ښاروالۍ د ریاست خوا دغه الې ځلې شروع یې نو لله الحمد چې دا منظوري راغله نن افتتاح وسوه. په یادو مراسمو کې د زابل مرستیال والي وویل اسلامي امارات ژمن دی چې خپلو هیوادوالو ته د نورو خدماتو ترڅنګ د رغونې په برخه کې هم د توان تر حده کار وکړي. انشاءالله امارات چې کله هم وعده کړې ده، مشرانو چې کله هم وعده کړې ده، هغه وعده یې پوره کړې ده. د امارت د مشرانو یو لوی عمده خاصیت دا ده چې کله وعده وکړي هغه وعده خامخا پوره کوي. کله چې د دو طرفه جادې وعده وسوه هغه د تاسې اوس نن وینئ په سترګو باندې چې دغه دو طرفه جاده دا د اوس فعلا موږ او تاسې دغه افتتاحي غونډه کې ناست یو او دا د مثال تاسې وینئ چې د دې شروع د نن کېدونکې ده او کیږي به انشاءالله. د کلات ښار اوسېدونکي هم د دوه طرفه سړک د کارونو پر پیلېدو خوښي ښیي او زیاتوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې دا هیله درلودل چې نن یې دا هیله پوره کیږي. دوی هیله لري چې د سړک د جوړولو کارونه دې هم ژر پیل شي. الحمدلله د کلونو انتظار څخه وروسته نن خوشبختانه د قدرمن والی صاحب، د زابل ښاروال صاحب او د ټول رهبري د امارت اسلامي په توجه سره نن موږ دغه د دو طرفه سړک افتتاح وکوله چې دا زموږ د ټولو زابلي ولسونو دپاره یو ډېر له خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله ډېر خوشحاله شکر الحمدلله ډېر خوشحاله په دې خاطر باندې چې د طرفه سړک تېر شي ترافیکي پیښې به هم کمې شي او د زابل له کومو خلکو دپاره چې مثال خبرې او ښایست دی هغه به هم موجود شي. د یادونې وړ ده چې کلات ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د پراختیا او ښکلا لپاره د بیا رغونې یو شمېر اساسي کارونه پیل کړي.